اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. آیا تاسو هم غواړئ چې خپل کارونه په مسلکي ډول ترسره کړئ او د آنلاین نړۍ له ماهرینو څخه مرسته ترلاسه کړئ؟ که تاسو د اعلاناتو، لوګو جوړولو، ویب سایټ جوړولو، تخنیکي مرستې، ډیټابیس یا نورو خدماتو ته اړتیا لرئ، نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. په دې ویډیو کې به موږ څلور شیان زده کړو. موږ به اول زده کړو چې آیا تجاران فایبر کارولی سي که نه. بیا به زده کړو یا دوم به زده کړو چې تجاران فایبر څنګه کارولی سي، څنګه استعمالولی سي. او دریم به زده کړو چې تجاران په فایبر کې څه شیان اخیستلی شي، څه خدمات اخیستلی سي. او څلورم او اخري به زده کړو چې ولې د تجارانو لپاره فایبر یو ښه ځای دی. نو راځئ چې اول زده کړو آیا تجاران فایبر کارولی سي که نه. فایبر یو ویب سایټ ده چې تجارانو ته اجازه ورکوي ترڅو آنلاین فریلانسرز پیدا کړي، ترڅو مختلف کارونه ورته بشپړ کړي. پر ځای د دې چې ټول کارونه په خپله وکړئ، تاسو کولی شئ مسلکي کسانو ته پیسې ورکړئ په فایبر کې ترڅو ستاسو کارونه ترسره کړي. دا یوه چټکه، اسانه او ارزانه لاره ده. که ستاسو یوې لوګو، یو اعلان، یو ویب سایټ یا تخنیکي مرستو ډیټابیس یا نورو تخنیکي کارونو ته اړتیا لرئ، فایبر د مسلکي کسانو موندلو لپاره تر ټولو غوره ځای دی. نو هو، تجاران کولی سي فایبر استعمال کړي. پر دې ځای چې ټول کارونه په خپله ترسره کړي، تاسو یا موږ کولی شو مسلکي کسانو ته پیسې ورکړو په فایبر کې. که نو موږ هر څه شي په کار وي، هر خدمات مو په کار وي، که هغه لوګو وي، ویب سایټ وي، ویډیو وي، هر څه شي چې وي، نو موږ ته هغوی جوړوي. که هر څه شته ستاسې ضرورت وي، هر خدمات، که هغه لوګو وي، ویب سایټ وي، ډیټابیس وي، اعلان وي، د یوټیوب ویډیو وي، د ټیک ټاک ویډیو وي، ترانزلیشن وي، د کارخانګي سره مرسته وي، دا ټول تاسې کولی سئ په فایبر کې دغسې خلک پیدا کړئ چې تاسو ته وکړي، تاسې پیسې ورکړئ. اوس به راسو دوم ته. دوم به زده کړو چې تجاران څنګه کولی سي فایبر استعمال کړي. تاسې چې غواړئ، کله چې غواړئ تاسې فایبر استعمال کړئ، تاسې اول په فایبر کې یو اکاونټ جوړ کړئ. نو چې تاسې اکاونټ جوړ کړئ، نو تاسې کولی سئ په هغه سرچ بار کې ورته ولیکئ یا خلک پیدا کړئ چې تاسو ته دغه کارونه ترسره کړي. که هغه ستاسو لوګو په کار وي، ویډیو، ویب سایټ یا نور شیان مو په کار وي، تاسې چې هغه ورته ولیکئ په سرچ کې، نو تاسې ته ګیګز راځي. لکه مثالا زه غواړم یوه لوګو مې په کاره ده، نو زه چې څنګه ساین ان سوم، زه په سرچ بار کې ورته لیکلی سم لوګو ډیزاین. نو په هغه ځای کې خلک راځي لیکلی وي I will create a professional logo for you. دا ټایټل شو او په لاندې د هغه پرایس، د پیسو پرایس 100 روپۍ باندې تاته درته جوړوم. نو که چیرې ستاسو قیمت مو خوښ سو، تاسې کولی سئ همغه انتخاب کړئ، نو هغه تاته به جوړه هغه لوګو یا څه شي وي.
نو بیا هغه ته تاسو ته وایي چې دغه لوګو مې پکاره ده، په دغه نوم باندې دغه رنګ نور معلومات ورکوي. نو هغه لوګو چې خلاص شو تاسو ته رالیږي، تاسو یې پیسې ورکړئ، خلاص. نو تاسو ته یو پروفیشنل یو چا په فایبر کې تاته یوه لوګو جوړه کړله. اوس به راسو دریم ته. دریم به زده کړو چې تجاران په فایبر کې څه شیان څه اخیستلی شي. graphic design, logos, thumbnails, posters, etc. تجاران کولی شي په فایبر کې یو چاته پیسې ورکړي، هغه ورته کولی شي لوګو جوړ کړي، تمنیل جوړ کړي، پوسټر او داسې نور ډېر شیان تاسو ته کولی شي جوړ کړي. او بل زده ویب سایټ ډیولپمنټ. داسې خلک شته په فایبر کې چې تاسو ته یو ویب سایټ جوړوي، که هغه $10 وي، $50 وي او بیا 15 وي، نو تاسو ته هغه جوړوي. ویډیو ایډیټینګ، یوټیوب ویډیوز، ټیک ټاک، یوټیوب شورټس، انسټاګرام ریلز. په فایبر کې دغسې کسان شته چې تا ته وایي زه تا ته یوه ویډیو جوړوم، که هغه تا د یوټیوب لپاره پکار وي، که د ټیک ټاک یوټیوب شورټ وي، انسټاګرام ریل وي، نو زه تا ته جوړوم، ما ته پیسې راکړه، ویډیو به تا ته در ولېږم. او بل چې د رایټینګ اینډ ټرانسلیشن. تاسې خپل کارخانګي کې مرسته مو پکار ده. نو داسې خلک شته په فایبر کې درته وایي چې زه تا ته کومه په دغه روپۍ. ټرانسلیشن، په یو چی باندې ته نه پوهېږې، ته یې کولی سې فایبر کې یو سړی پیدا کړې چې هغه تاسې ته متن ټرانسلیټ کوي. نو هغه ته پیسې ورکړه، هر څه چې تاسې غواړئ په هغه باندې ټرانسلیټ کوي، ترجمه یې کړئ، هغه تا ته کوي. وایس اوور، تاسې سره متن ده د ویډیو لپاره یا انټروډکشن ده، تاسې نه غواړئ په خپل اواز هغه ثبته کړئ، نو تاسې یې کولی شئ په فایبر کې یو کس پیدا کړئ، متن ورته ولیکئ، ورته ووایئ چې ما ته دغه متن ووایه، اواز یې ثبت کړه، ریکورډ یې کړه، ما ته یې راولېږه، تا ته به پیسې درکړم. نو تا په هغه باندې دغه اواز ثبت، تا د هغه مهارت واخیستی، نو تا پیسې ورکړه. اوس به راسو څلورم او اخري ته. اوس به دا زده کړو چې فایبر ولې د تجارانو لپاره ښه ځای دی. افورډبل، داسې خلک شته په فایبر کې چې تا ته یوه لوګو، ویب سایټ یا نور شیان، ویډیو تاسې ته په $15 هم جوړوي. نو که چیرې تاسې $10 لرئ، نو تاسې وایئ چې ما ته به دغه اواز څوک ریکورډ کړي، تا یو کس پیدا نه کړ، ملګری دې درته ویلې دلته فایبر دی، دغه استعمال کړه، ته به ووایې نه، فایبر کې خو به داسې چېرته به یو کس چې ما ته په $10 به یو دانه اواز ثبت کړي. تا داسې خلک شته چې تا ته یې په $15 هم ثبتوي. فاست، داسې خلک شته په فایبر کې چې تاسو ته په 4 ساعتو کې چې هر چی چې ترنه غوښتلی وي هغه تا ته کمپلیټ کوي، تا ته درلیږي. اول سیف، فایبر یو سیف ځای دی. تاسې پرایویسي دغه کوم معلومات چې مهم دي دغه له چا سره نه شریکېږي. یو څوک نسی کولی د تا اکاونټ هک کړي یا د تا ټول معلومات وګوري، لکه هغه ایمیل ده، د موبایل شماره دې ده، پاسورډ، دغه نسی کولی، نو سیف ده. او بل چې ده سمپل، ساده ده. داسې ډېر شیان لکه تاسې ته ضرورت نشته چې ویې کړئ. هلته ورته لیکه دغسې لوګو مې پکار دی، ویب سایټ دغه نوم باندې دغه رنګ د خلاص تا ته یې رالیږي. نو ډېر هغه نه کوي، لکه ډېر معلومات داسې نه وایه چې زه به دغه څنګه کوم معلومات به ورکوم، زه نه پوهېږم څه شي معلومات. ته هغه ځای کې نوم ورکړه، د لوګو ډیزاین ورکړه، رنګ ورکړه، خلاص. څومره اسان. او بل چې ده وایډ سلیکشن. په فایبر کې داسې نه ده چې یو کس ده هغه لوګو جوړوي، بل ده تمنیل جوړوي، بل ده هغه جوړوي ویب سایټ. نه، داسې کسان دي، په زرهاوو کسان دي چې تا ته لوګو جوړوي. نو تاسې کولی شئ انتخاب یې کړئ. فایبر تاسو ته نه وایي چې دغه یو دانه کس ته دغه به مهمه تا ته لوګو جوړوي، حتمني به بل کس ته نشي پیدا کولی. نه، ته یې کولی شې سلیکټ یې کړې.
لکه به داسې به نه وایې چې ما سره خو $15 دي او ما یو سړی ولید هغه په $10 جوړوله، نو زه به دغه خو ماته په $10 جوړوي نه، په دغسې نور خلک سته، تاسې یې کولی شئ په $15 ته جوړوي، نو تاسې یې کولی شئ سلیکټ یې کړئ، تاسې یې انتخابولی شئ. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس.